که ستونزې دې بیخي له حده ډېرې او ناچاره یې او هېڅ حل لار درته نه یو معلومه، یوه بله مهمه لار چې ما تجربه کړې ده هغه دا ده چې لومړی ښه منظم او پاک او منظم اودس وکړئ، ورپسې 2 رکعته نفل وکړئ، په هره سجده کې په خپله ژبه باندې ضرور نه ده چې عربي الله تعالی ته دغه شکایت وکړئ چې کوم څه تاسې ځوروي، له کوم څه چې تاسې ستړي یاست او ژوند مو تریخ دی، ورته ووایئ چې ای لویه ربه دغه مشکل ما ځوروي، حل یې حتما تا سره شته، زه بېوسه انسان او ته د کائناتو خالق. وروسته له دغې منځه نه ته حتما په ژوند کې په زړه کې داسې یو احساس کوي چې د مشکل دې حل کېږي او ډاډه اوسه، صبر وکړه چې څه وخت به د الله تعالی درته د دغه مشکل نه د حل لار راوباسي.